دا دې کې یو ښځه راغلې وه مونږ کره ژړلې وي زما خاوند لیونی دی نو ما یې زه څه وکړمه تی چې وله ورکولې نو ستا پلار سوچ نه کو وي زما پلار وي چې کومې ما روغ وله ورکړي دي نو هغې کوم څه چالو کو وګوره ورته زما پلار وي چې کومې مې روغ وله ورکړي دي جینکۍ زما خویندې نو هغې کوم څه چالو که راشه دا یو پکې لیوني ده نو مې اوس هلته کښېنه هغه سره زه څه وکړم دا غلطه خبره ده لیونوله بله یو راغلي حجره کې سملاسته وي زما لږ دماغ کې فرق دی نو مې زه خو ډاکټر نه یم رمازغو وي یاره بس کور واله مې دی او زه یم او کار خراب دی او زما رمازغو بیماري ده د مازغو بیماري چې هغه له واده نه علاج پکار دی د دماغو بیمار چې دی دا غلطه خبره ده چې دی به واده سره ښه کېږي واده سره خو روغ سړی لیونی کېږي نه نه چې کم سړی د بچو په تربیت نه پوهیږي کم سړی د ښځې په حقونو نه پوهیږي چې سبی ښځه حلاله کړي ښځه واړې د شپې حلال کړي داسې خلکو له به ته ودونه به کوې او دی وی صحابه داسې چلو که صحابه ته هغې سره ځان مه برابروه صحابه غیرتمند خلک وه جهادیانو صحابه هغه خلک و چې هغه محنت کشو د صحابو بچو به په یو کجوره ګزاره کوله ستا ښځه خو سار یو جوړه چوي واده له بله جوړه چوي ختم له بله جوړه چوي تا ښځه خو په میاشت کې جوړه نوې نوې په هغه دراز باندې راغواړي په موبایل باندې راغواړي دا جدا خلک چې مونږه او صحابه جدا خلکو تر صحابو مثال دی کې مه ورکوه چې صحابه ودونه کړي وو هغه یو غریب و دا یو غریب ګوره پیغمبر علیه السلام خپل د تره زوی ته واده کو علی رضی الله تعالی عنه ته او خپل لورې وله ورکوله خو علي صاحب ته یې مهر هغه وی د مهر خو ما سره زینب دا فاطمه رضی الله تعالی عنها وه هغه وی مهر سره څه وکړمه لکه هغه وخت کې ورسره کار خراب و وی دا چې کومه زغره دی ده د 400 روپو په هغه وخت کې دا زغره به خرڅه کې دا به زما د لور مهر شي مطلب دا دی ته به مهر چې مهر پکې نه وي د ښځې ساتل پکې نه وي کمره نشي جوړولی دی ویدار پلار دی موارید دا چې کم ولادي ته ویدلی چې پلار باندې دا لازم ده او فرض دی چې به زوی له واده کوي دا ګوره دا زمانه واوره په پلار دا واجب او لازم او فرض نه ده چې بالغ زوی له به دی خامخا واده کوي که کوي دا پلار احسان دی ټول پلاران کوي ښه خبره ده ټول پلار هر پلار خپل بچي سره ښېګړه کوي خپل بچي سره احسان کوي خپل بچي باندې اساني راولي خپل بچي له کمره جوړوي دا کمره دې شادوله هله پکارو چې دا ده جوړه کړې په خپلو پیسو چې ده ګټلې وي کومه کمره کې چې ته پاتې کېږې دا جوړولو په دغه هلک دي خو پلار غریبي کوي پلار خو پلار دی دا د پلار ښېګړه رضانه وایم چې پلاران دې دا کار نه کوي پلاران دې کوي خو زامن دې دا ومني چې دا دې پلار ما سره احسان کړی دی د ما په دې پلار دا واجب نه وه د ما په دې پلار دا لازم نه وه دا د واده زما چې و دا زما په دې پلار باندې فرض نه و دا مهر ماله پیدا کول پکارو دغه شانته دا کامره ماله جوړول پکارو د ښځې دا حق او ساتل دا په ما باندې دي په خاوند باندې قرآن خوی دا ښځه به دا خاوند ساتي دی نه ویلي چې دا به سر ساتي قرآن خو داسې ویلي دي د قرآن خبره خدا ده د حدیث پاک خبره خدا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې دا ښځې به ساتئ تاسو دې سره به ښېګړه کې خیرکم لاهلیه تاسو کې ښه سړی کم یورې ښه سړی هغه دی چې ښځې له ښه صحیح طریقې سره ډوډۍ او اوړه او غنم او دانې ګټلې او هغې سره ښه چې خپل کور والا سره ښه نو دا سړي کار دی د خاوند کار دی که دا پلار یې کوي نو پکار دا دی چې دا زوی دا ومني چې دا زما د پلار ښېګړه ده نو د هغه پلار احترام پکار دی د هغه پلار عزت پکار دی چې دا زما دا پلار دا ډېرې خبرې داسې دي چې دا زموږ معاشره کې دي ښه خبره ده ښه خبره ده لکه دا واده چې پلار کوي دا غلطه نه ده ټیک ده خلک ښه کار کوي خو دا په ده باندې دین نه ده دا په ده باندې فرض نه ده دا په ده باندې واجب نه ده نو خبره مې دا کوله چې واده یې وله کړی دی او ناروغه له او لیوني له به دا دی پاسې وي زه خراب یم زه وایم ټیک ده چې پریشا یو سړی غریبي رسول الله صلی الله علیه وسلم فقیرانو له په جومات کې هم اواز کړی دی جومات کې به خبره ته نه کې
کاکا ته سوال نه کوي زه مثال امام ما زه به ووایم چې بای دغه د کور غورځېدلی دوه تنه پکې مړه دي د هغه د جوړولو سمې نشته ایماندارو موږ به یې ولې جوړو د الله د رضا دپاره چې چا څه وسي دا به کوو د اوړو د دانو د کور د جوړولو دا زما زه به په جومات کې ووایم ته به سوال نه کوې چې جومات کې به ته پاسې د الله په کور کې سوال د الله نه به کوې د الله په کور کې به سوالګري نه راځي که سوالګري راځي نو د الله نه به سوال کوي پوه شوې نو لقمان حکیم مطلب مې دا بیا د بچو پالنه نشي کولی بیا ښځه نشي ساتلی بیا جومات په جومات باندې ګرځي لقمان حکیم بچی ته تربیت ورکو چې بچی مونځ کوه بچی صبر کوه وقصد فی مشیک بچے چې ګرځې نو داسې مه ګرځه په موټر سایکل باندې چې 150 فیټ کې ګرځې په کلاره ګرځه بچې ګوره ته هغه وخت کې ورته ویلي وقصد فی مشیک په رفتار کې درمیانه روان یا که په موټر سایکل دی او که پیاده دی او که موټر کې دی هغه وخت کې لقمان حکیم زوی ته وی بچې خو هغه زوی داسې و چې هغه منلی هم نو ابراهیم علیہ السلام دوی ته ویل علوم دی هغه پلاره یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین پلاره چې الله را تسوی دی هغه باندې عمل وکړه زب صبر کوم بالکل زما مړې به لاندې پرته پلاره زامنم داسې تربیت والو وسنی زامن د پلار لخوا لکم دی راځي د پلار کم دی منی نو هغه ته وی چې وقصد فی مشیک وغضض من صوتک وته وی بچی چغه باندې आवाज بم په دمه ساتي روړې او چغه او دا توره او پونکی او دا بنکه وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر وته وی ناکار چې په خلکو باندې بد لګي تیز आवाज په خلکو بد لګي لکه د خر आवाज د خر आवाज په سړی باندې بد لګي نو زویم لقمان حکیم خپل بچی ته د مانځوي نو خبره مې دې پورې تاسو ته کولا چې دا مونږ غوړې د روزې نه لوی عبادت ته دا مونږ غوړې د جهاد نه لوی عبادت ته لیکن مونږ سره د دې مانځو سفکر او اهمیت نشتا کو نه کو که په وخت شو که بې وخت شو که قرار مې ته ویستو پوره په دې کې چې سمع الله لمن حمده دی وې نو دا ایثارېدلو د دوو سجدو په منځ کې ایثارېدل دې ته تعدیل وې دا خو واجب دی یعنی خامخا به کې لکه فرض دي چې دا به ودرېږي به لږ ایثارېږي به او زمونږ خلک چې سر بره کي سمع الله نو بیا کته پروتي د دوو سجدو په منځ کې اومه ایثارېده نشته هلکه دې کې به لږ ټیکاوېږي دې کې به لږ سا علي یو سجده چې وکړې په کلاره بیا د هغې نه بس په کلاره به بله سجده کوې دا شی نشته دا خو لا جدا خبره ده اگه د مانځه هغه سبق ته دې واورو نو د مانځه هغه سبق هم دغه شان حل دی تبلیغ کې دی نه دي چې دی کې دا غریبانان راغلي دي چې راشم دا د یوازې ناست دي دی خو دا کړي چې خامخا تبلیغ والا چې ګرځېدلي را ګرځېدلي د مونږ دا سبق دی له وردي دي ته دي تجوید و یروي د مونږ دا سبق بس د کوټول ورو د مانځه سبق زده کوي اوري او هغه خو تبلیغ ګناه نه دی چې یو سړی راشي او خور لازمکه نه ورکوي ته تبلیغ دی او کالې لګولی دی خور لازمکه نه ورکوي دا ورته تبلیغ ویلو چې دا کار وکړه هغه د هغه خپل کار دی یو سړی حج ته تللی او بیا مطلب یو روان کار کوي ته وایي حاجي صاحب دی روانې کوي دا ورته حج وایي چې ته روانې کوه دا ورته تبلیغ وایي چې ته روانې کوه هغه د هغه خپل غلط عمل دی الله به ورسره حساب کتاب کوي تا سره به هم کوي ما سره به هم کوي نو بهرحال نبی صلی الله علیه وسلم هغه قضا عمره مې راته یادوله چې هغه وکړه ځان سره وسله وړه ګوره د ژبې پابندي کوله کافرانو ویلو چې مکې ته به وسلو نه راوړی نو نبی علیہ السلام چې کومه وسله ځان سره وړې وه صحابو د 2000 کسانو چې کومه وسله ځان سره وړې وه هغې د مکې نه بار کېښوده لکه دې شوې ته دا مثال مکه ده نو هغه له شاډېر د پل نه لرې چې ته وسله کېښوده 200 کسان یې ورته کېنولو چې تاسو له دې وسلې سره کېنئ تاسو به دې خیال ساتئ مونږ عمرې له ځو تاسو پسې به بیا سوال جواب وکړو عمرې له به تاسو وروستو راشئ ګوره هغه ژبه کتا کافر سره جبا کړی دا خو په خپل جبا باندې بقایمه زمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل جبا دا کافر سره نه ماته کړی خپل لوز
مشرک سره نه مات کړي بلکې چې کم جبا کم لوس کم واده کړی دا هغه سر ته رسول دا مشرکانو کافرانو سره ناغه واصله بار یې خوا چې کلم پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم عمره کولا حجر اسود سره داسې یو کونټي او لخت او سره واغه ولګولا حجر اسود نه شروع د طواف کولا کنه چکر شروع کاو ناغه سره لخت ولګولا او بیا شروع رود د دې نه جو دا کم خلق لړشي دیوی زبو سره خامخ لاس لګوما زبې خامخ کولوما نو خزه زمای والته کې پسړو کې نختی خیال لی حجر اسود کولولو کې پټیل کې نختی دا وخت دایره ته چالو کو ته خو واغلی وخت ته خو د حجر اسود مخه ته اومغلی وې مروړلی دا غلط کار دی دا ټیل نا ټیل کې خامخاره زنانه ورتل چې دا وی دی لګوما زه کولوما ټیک ته کې زوګ نشتا ته ورلې خپل دې کو حجر اسود لاس په کې خود خبره ده خدا خامخا چې ته چې دغه دې کې ټیل او نا ټیل داغي ضرورت لازم فرض او واجب دا نه ده خبره نبی علیہ السلام وګوره لخت او سره لګول دغه موقع باندې ٹھیک تا دا پدی باندې ډېر زور لګي او پدی باندې زور نه لګي چې پردي قرضونه نه ورکې پردي حقونه نه ورکې گاونډي نه ور کې ولار دے خیال لري شاملاتونه بلاشه قبضه کړی ری او د وبو پلار کې کورونه جوړ کړی ری او براله سیلاب بیراغ دوا وتو کې او کوره ولا وړ خیال لري چاندا ولو کې سیلاب ولا کور وړ چاندا ولا ز کوما خود ته چاوي چې دریاب پلار کې کور جوړوا دته چاوي چې د وبو پلار کې کور جوړوا وس ما خبره مخ کې کړو مې دوره پیسې غونډې شوې دومره چاندي کې دې په ار کړي کې لږ چاندا کې دا چاندا راولې غند پواله چاندا راولې سوات والا په دې ټولو خیبر پختونخوا کې په سونو ځای چاندا شوی او په کروڑونو روپیا راوندې شوی دي او د بار نه چې کم خلکو را لېږلي د سعودي نه او د ملیشیا نه او د دوبۍ نه او داسې د اماراتو نه او د قطر نه او د نور یورپي ملکونو نه چې کوم خلکو را لېږلي دي او مقامي لوکل خلکو چې کومې پیسې په هغې باندې 15 بونیره جوړېده او 15 دالوړی پې جوړېدې که نه نه یو تن پکې وی مونږه صحیح کار کړی چې چا صحیح کار کړی دی هغه صحیح نه یادومه زه که چا صحیح کړي الله به وله اجر ورکړي چې چا صحیح کار کړی دی پیسې یې ځای ته رسولي دي الله به وله ثوابونه ورکوي زه هغه یادوم چې د سیلاب زدګانو په نوم باندې پیسې راغونډې کړې او ځان لې وخوړي زه هغه یادوم چې چا د قوم امانت خوړلی دی خیانت یې پکې کړی دی زه هغه یادوم چې چا د هغوی مال چپه کړی دی زه هغه یادوم هغه چې چا خدمت کړی دی چا په اخلاص کړی دی د الله د رضا دپاره یې کړی دی هغوی الله ته معلوم دی او الله به وله اجر ورکوي نو یو تن پکې وی حکومت اجازت نه کوي چې دې ځای کې کورونه جوړ کړي نو مې حکومت اوس سترګې وغړې دی اجازت خرچ نه کوي که نه حکومت اجازت نه کوي چې دا خو د اوبو لار ده د اوبو په لار کې بیا کور مه جوړوه چې بله ورځ بیا سیلاب راشي ویسي ما راته شل ځله ووې زمونږ د دې خوړ دا پلانه نه دي دا هغه مخکې پټواري راغلی او هغه وی 400 فوټه پلانې دي نو 400 فوټه پلانه زه ویلی شم چاته هلته هغه زورور یو خوا بل خوا دي خانان دي کورونه دي او غړ غړ زورور خلک دی ځان له کار ګوري دا خوله به یې راله ماته کړي که دا خبره ما وکړه خیر وخو مې کړه خو لکه خبره داره چې تاسو چاته مه کوئ خبره داره 400 فوټه دغه شان د دې کاندې پلانو نو ویلی شم دې ځمکو والاو ته چې تاسو په کنالونو ځمکه قبضه کړې را د کاندې په کاغذ کې چې کوم حد دی هغې نه مخکې تلي ویلی شم چې مثال ګیر چاپېره جوماتونه او کورونه دا د کاندې په حد کې دي بھائی دا چلے که زما پزمکر پزورا قبضه کړي را ګناهګارې کله الله پزمکر پزورا قبضه کړي را په شاملات باندې شاملات ده باندې شاملات وطن باندې شاملات صوبه باندې ګناهګارې خدا څوک ویلې نشي چاته او غږ کوي نه څوک خبره دا نبی صلی الله علیه وسلم هغه خپل جبه وپالله هغه 200 تنه کېنولیو هغه وسلې ته چې تاسو را دې حفاظت کوئ چې کله هغې نبي علیه السلام خبره مې دا کوله چې حجر اسود سره لاس ونه لګاو حجر اسود یې ښکل نه که چې طواف یې شروع کو نو ته حجر اسود پسې منډه وې دلته کاته نه پاکې خبره مې دې ځای له کوله ټیک دا هغه هم ثواب دی دا نه ویم چې مه کوه هر وخت چې سمې دي
آرامیاش کې د سمیدي خو دلته دا معامله ټیک ده کنه د ایماندار دیا دا به کله ټیک کوي چې سترګې دې پټې شي د دنیا نه لاړ شي او سا ورکې نو یقین وکړه ورې بیا څه نه کېږي هلته به بیا ارمان کې وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب الله وی چې بیا به چغې وباسي چې یا الله لږ ټیم راکه یا الله لږ وروسته مې که فاصدقا یا الله خپل معلوم لګومه پردی خو ورکومه فاصدقا یا الله پاک ډیر خیراتونه کوم زړه د خلاصې کومه واکم من الصالحین او زبر ډیر نیک عمل ما زبر ډیر نیک عمل کومه یا الله پاک مال ټیم راکا نو ګورې بیا نه کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام طواف شروع کو بیا صحابه شروع کو چې کله عمره وشوه بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور کسان ولیږلو هلته د وسلې خیال ساتلو لا او هغه 200 کسانو ته وی راشه تاسو اوس عمره وکړئ بیا غي عمره وکړه او نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه چې عمره کوله نا مشرکان ننداري ته ولاړو مکی والا ته چاوي ویغیل تغریبه خراب کړی وچ ډوړې خراب کړی تشي کجوره خراب کړی ټاپ شوی دي مسلمانان ځړ شوی دي کار دې دو ندي نبی علیہ السلام صحابه ته وی داړو به درې چکرې نه دي کې بمنډه واخې هغه چې سینې رېستي او هغه اوس چې خلک څنګه دي کنه وی داسې چې دې ته پته ولګي او چې دشمن ته بزان داسې نخ کار کوي شماتت الاعداء اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء یا الله د دې نه موسات چې دشمن را باندې خوشاله شي د دشمن د خواصړونه مې وساتي نبی علیہ السلام وتوي وی په دې لومبو چکرو کې بدک شان تر پهلوانه په انداز باندې زې یرجا کافر وکاته غوي مسلمانان هغه سکه د مخ کې نه خشوي دي کې خو د مخ کې نه طاقت سیوا شوی دی دې سره خو مقابله ګرانه ده بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو کې د مقابله دا صلاحیت او دا طاقت چې د دې عمرې نه پس نبی علیہ السلام ورګي دی او صحابي دی ګلو حارث رضی الله تعالی عنه چې تلړشه د روم باچا له خط وسا نو د روم باچا چې یو گورنر شرجیل نامه وا هغه شرجیل ولګیدو او د الله د پیغمبر هغه استاد مړ چې مړ کو نو نبی صلی الله علیه وسلم وی د خپل مرګري بدل بالو د مرګري تاسو وکای کنه خیال لري مونږ د مرګري دغه تاسو کو چې جیب ولې لټو که پیسې وسره نه چاته سنبال کو که موبایل وسره و سنباليږي نو موږ د خپل مرګري ناغه سنبالو زمونږ مرګري کوم سره یو ځای کې چې تمړ شو یا چې امړ کو نو موږ دغه پیسې هغه ځان لچا پکو ډیر مسلمانانو دا چالو کو د خپل مرګرو پیسې په مسافرۍ کې والی یو دار چې دا وایم چې دا مسافر خو موږ تیخت لراوسته دا بار ملکونو کې دا خلک نری روروي قرباني دو پیسې راولېګه مسافره روروي تخم الو غنم کرو جوار کرو پیسې راولېګه مسافره د خور دې په دندا پیسې راولېګه لک سامان بکو مسافره و د ایماندار دی پیسې راولېګه هغه مکم چې کمدا هغه ته دیوال وو هغه کې بلیډ کو هغه سمو غزمک روانه د پیسې راولېګه مسافره یلکه هغه مسافر دی نو تم دلته کې د الله بنی آدم لاس او خپې د الله درکړي دي تم مهنت وکا تم سو ګټه کنا ته په خپل پیسو باندې سو کا بس خو چې کومه خبره ده د الک پیسونه جمع شوي دي د کالج پیسونه د سکول پیسونه شابه هغه مسافر ته وی پیسې راولېګا یلکه ګورا ته ځان کې صلاحیت پیدا کا پزانو مخروا او پاغه مسافر ملګا هغه جنازه پریخي دا هغه د کلی غم قادي پریخي دي هغه د وری پریخي دا هغه خدا پریخي دا هغه چې قبول کړي وا قبول کړي دا هغه گاونیان پریخي دي هغه چم پریخي دي هغه د وطن پریخي دي هغه ځان لسر هغه یو قسم په خاطر کې چولې لري هغه تر کپیلانو خبري وړي ال تر شیخانو خبري وړي ال تک هغه مهنت کوي هغه ګرمه ته چې 40 نه برابر ګرمي دا هغه ته ولاړل او نه خبره ته هغه غټ موبایل بدل علي غلو پړو کې وانه غالک خبره مسافره
لغړ بدر علی غلو اجوباد استاد وتم وی وی به ډیر ساړه کیږي کې خپل غوندې کمبل له مامور لا یله کمور استاد او الته مسافر له جمعات استاد اده وته یو جمعات کې مصالحه خراب را یا سړی مې یادوا کله وته یاره مسافره دا موبایل چره دا کرے لخپل غوندې راواغستنو خبو کې او ثوابونه بو غټي او مسافره یو خپل غوندې قسم له داسې یو سو لګي غوندې بالای جوړ کړي دغه د اسره لک سمي او د پاکستان د اسره چې دین دا اکثر د ماخذ له غوونه خرابوي یا پاک خرابا نو یاد ایماندار دیا زویم پکار دادی چې تم محنت کوا تم غټا کوا اره خبره کې سوال داغه مسافرونه مکو داغینه مغواړه بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه سړی مرګره چې مړکل ما مطلب دا عمر ګرځیا خبره مې کوله چې مونږ دغه مرګرتیا دا او دغه زمونږ خپل ولید او دغه زمونږ روري دا نو نبی علیہ السلام صحابه ته وی لړ شر د خپل مرګري تاسو پکوي او لومبي ولا مشرک زید رضی الله تعالی عنہ وی کدی شهید شو نو بیا تاسو مشر جعفری ک جعفر شهید شو نو بیا تاسو مشر عبد الله بن رواحی او ک عبد الله بن رواحه شهید شو نو بیا ځان خپلو کې په مشوره باندې سړی خوښ کې نو دا 3000 کسان لاړل او چې 3000 لاړو نو الته د روم باچا 2 لک خلک را مخامخ کړو 2 لک خیال لري مسلمان دیوی صحابه مثال صحابه وعده داسې کړه استاد زویم صحابه دې ته وګورا چې د 2 لک هغه پوهچ د حکومت پوهچ دی په وسله برابر دی په تور برابر دی په نیزه برابر دی په جامه برابر دی حکومتي پوهچ دی خدای الله د پیغمبر سپایان 3000 کسان تیرستو شوی نه دي 3000 د 2 لک مقابله لري او خالد رضی الله تعالی عنه په دغه جنگ کې نه تورې ماته کړې وي کړمار ته نه وړي چې غاټي په والی کافر په والی نه تورې ماته کړې ادي صحابه داسې واده کړو نو استاد داسې واده بني تولاله موکا بني تولاله نه بني تولاله روزګار په کار دی وینا غټ کتابونه ویلي غټ کتابونه ویلي خو د روزګار کتاب ویلې پیسې غټي مزدوري کوي دا بنیادی خبره ده دا نه ویلي چې غټ کتاب ویلې نه غل لور خور ورکوا خیال لري دا جذباتو کې بن راځي دې ته به ګوري چې او سړی د غټي وټه دې کنه دې پیغمبر علی السلام تا زنانه نه وی دغه شان درې رښتیا را باندې راځي نو کمی دغاړه کېدم نبی علی السلام وته دا یو خو خور دی د سره خو سشتي نه ځان له نخوري نو ته به سره سفري خیال لري دې نه مشوره دا څه ورکوله او دا بل چې دا جنگیاله درې وړ صحابه دي درې وړ پیغمبر مرګري دي خدای موت عطا کړ خو چې خپل لور خور با داس ډنګ تنه ورده ماته اوسړی وی دا د نکاح وتاړه یو دې ته نکاح لا بوتلم ما ته چا وی دا بل ما زوم غالکم داسې ناستو ما یو پارم پکار دې نکاح پارم غالک ته ترل شری چوک موږ نه پارم راوړه چې غالک نولېګو دل تر جنې پلار ته وی مې زخپل لور په داسې ځای کې نو ورکوم تا لور زما لور دا رشتہ خراب را مکو دې مې دې لولېګو چې تا پوکم چې دا رشتہ نه ټیکا دا نه سميږي او نه کامیابیږي او سببا تا دا بچي وي چې زما لا پلار خو جذباتي پلارو یا لیوانه پلارو نو دا استاد هم د ماترو دا هم ما پیژني مونږ پیژني نو د باندې سترګې پټې 1000 روپے وغستینو 2000 روپے به جیب کې چولینو زګې مال چې دینو داسې نکاح تړو مې دا نکاح نه تړم او مې نه تړم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين